تاسو نن پاتې شئ که نه انکل؟ مونږ پاتې کېدی نه شو بچې. ستاسو څه کار دی؟ زه زمیندار سړی یم او زمیندار شل کاره وي. د علي خو چټیانې دي که نه؟ دی په بش مونږ ته پرېږدی. دوی مې که د بیبي نجات اخیستی وي نو. بیبی؟ وټ بیبی؟ غټ بیبی دی ماري دا زما مډرلینډ دی بچی یورپ نه دی. دلته که سړی بابام شي خو د بیبی په مخ کې لا بچی. مونږ به بیا راشو میری اوس به لاړ شو. تاسو ځئ شیرعلي خوش او شیرعلي به ماته پرېږدي او چاچي ته وایه چې زما په پلاټ باندې د کنسټرکشن کار شروع کېدونکی دی. دی به د هغې نګراني کوي. ښه جي مې څه شو چې تاسو کلي ته ورسئ. هغه بار لان کې ورزش کوي انکل. جمې بچې هېڅ چاته اجازت نشته مونږ پخپله ځو بس کې. پشته موټر کې بس څه معنی لري شیرعلي؟ زه پښتون یم او دا د لیټ اولدین خان د قاعدې نه خلاف خبره ده. زه هم درته د قاعدې خبره کوم. او زه ستا د فایدې خبره کوم. عادتونه راله خرابه عمره کاکا زویا. په تا کې به څه خراب شي د خدای بنده په تا کې د خرابېدو ځای نشته. دا دې کومه خبره وکړه کاکا زویا. ته خو د مهاتما بټ مجسمه یې. غلطې ځان بدنامۍ چې ستا خواله درځي. ته خو زما پیر یې زما مرشد یې. ته کار څه خو مونږ درنه لاړو. ماري دا خلک دومره زدیار او فارمل ولې دي پپا؟ پښتون که خوار شي خو د خانه جګه په سر کې ګرځئ. خوار؟ دا خو د خپل کلي خانان دي لینډلورډز. پخوا لینډلارډز خو اوس لینډلیس لارډز دي. خانې نشته خو د خانه چج ورپورې اوس هم تړلی. چج؟ وټس چج؟ ټرالي د ټریکټر ټرالي. مال د مالودین خان دی او خوري جلات خان. څنګه چل دی؟ دا مخامخ غونډ چک ویني دا د مالودین خان باباجي د جلات خان پلار سره په 10,000 کې ګاڼه کړی او لا تر اوسه ورسره ګاڼه دی. داسې خبرې خلک نه کوي توتي ګوله. دغه د خان هم را روان دی. ښه نو زه د ناظم په مخه دی ښه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. اوه دا خو مې اشنا راغلی فراموش خان دی هر کله سړی مشه مهرباني. تاسو جوړې کار کې مشغول یې. د غالب بوجۍ مو ځای ته رسولې. قلم جوړېدا مې خدا سخت کال ښه پرېوانه شوې ده. او مال د خدای دی. یاره بس خرڅ شوي مال پیسې مجلس ټیم دي اشنا خوړلې دي. اوس هغه پردی شي خپلو مالکانو ته رسوو. ښه ما ته څوک هم دی خان؟ یاره تاسو زما ډېرې ضروري خبرې دي. خبرې به په تېره کې کوو. خلکو نه ځان له تابعدار خان. ته د دې څیزونو نه کلارېږې نه؟ زما خو ورسره زړه لویږي. نورې لوبې درسره نشته؟ څه کې کوټیانې نه باندې لوبې څه؟ ګوره بچې مې دا لیونتوب پرېږده. که زما ځان درپسې شو که نه نو هغه جوړ شوی کار به دې وران شي. پرېږده سړیا تاسو جوړ څه کړه نه دې پخپله څه جوړلی شي او نه ما خپلې مخې ته پرېږدي چې د یو سر خو پکې وران کړم. دا بیا څه بدلو دی اخیستی؟ دې په تلي کې شاشم زرغونی. تو خبر نه چې هسې رسو پخېږي. دا دی اوس مې هغه سړی رخصت کړم چې باید د کار پسې لګولې. ته کوم سړی دی دادا؟ سړی ما ته هم خو ته نه سړی چاته وایي د خولې نه وخېږي. ولې داسې ماشوم خو نه دی؟ زیستان هم پړه ساتم مرغی تم د ده نه څه کمه نه یې. زما دې ته بلا خبر شي. والله دې بچي ته غم مه کوه. دا کار به زه په هغه سړي وباسم څوک چې نن سبا د کمال الدین سره لکه د سوري تړلي ګرځي. خو دادا زما مېرې غم دله کوم که نه ده میری بچی ہے